بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ یاست، صحت مو ښه او بخیر به راغلي یاست. موږ تاسو نن پاور فول پروګرام، یعنې ډېر قوي زبردست قدرتمند پروګرام شروع کوو. اکسل ډېر زبردست او ډېر پر کاربرد ده، په هر دفتر کې کارېږي. یو مقصد درته هم نړیوال استعمال لري، نه د افغانستان په کچه. نو ځکه ډېر قوي امکانات لري. ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو په قوي برخو به هم کار کوو، مشخص وخت کې کار پرې کوو. خو خبره دا شی ده، ګورئ موږ تاسې که چېرته دلته راځو یو پروګرام شروع کوو، د هغه اول شرط دا شی ده چې پروګرام وپېژنئ. د مثال په توګه موږ یو کمپنۍ لرو، مایکروسافت په نامه کمپنۍ لرو. دا ډېر زیات تولیدات لري. تر ټولو مشهوره تولید دا وینډوز ده، بل ورډ ده، بیا اکسل ده، بیا له هغه وروسته دغه پاور پوینټ چې اوس موږ راخلاص کړی دا پاور پوینټ ده، بیا 5م نمبر چې ده اکسس ده. اوس که یو نفر تا ته ووایي زه لیکنه غواړم، ته به ورته وایې په ورډ کې وکړه. هغه ورته وایي په ورډ کې زه نه کوم، زه په اکسس کې کوم. ته باید داسې دلیل ولرې چې ته ورته وایې نه وروره په اکسس کې به نه کوې، په ورډ کې که نه. یا مثلا بل نفر تا ته ووایي زه لیکنه په چش کې وکړم، یا مثلا بل نفر تا سره نه مني، ته باید دلیل ولرې. دلیل ته هغه وخت درلودلی شي چې ته پروګرام غني علامت څه هغه وخت دلیل درلودلی شي چې پروګرامونه وپېژنې. اوس دا کمپنۍ چې پروګرام جوړ کړی دا ټول خو یې لیکنې لپاره نه دی جوړ کړي، ځکه خو یو دانه به جوړ کړی وای، د 15 سره بیا ولې جوړول. نو اوس دلته هره برنامه خپل خاص هدف لري. هره برنامه ستاسې وایي چې هغه هدف پیدا کړي چې دا برنامه زه کاروم د دې هدف لپاره. نو نن به انشاءالله موږ دغه تعریف و معرفي او هدف وایو. نو اکسل برنامه ډېره ښه ده، انشاءالله مخته به ځو، داسې به کوشش کوو چې منظم مخته ولاړ شو. صحیح ده. نو اول خو له هر څه نه مخکې چې موږ تاسې اکسل وایو، اکسل چې ده یوه برنامه نه ده. اکسل له یو ګروپ څخه ده، له یو بنډل څخه ده. د هغه بنډل نوم چې د افیس پکیج، خو بنډل ته وایي افیس پکیج، هم د افیس بنډل نه. نو اوس خبره دا شی ده لکه موږ په ریاضي کې لرو د ا سیټ، بیا ا عدد لري، بی عناصر لري، سی لري، دا یو سیټ سو. ګوره دا 3 اجزا دي. اوس دغه افیس پکیج هم چې ده څو برنامې لري. مکمل نوم یې مایکروسافت افیس پکیج ده. مایکروسافت خبره ختمه شوه چې د کمپنۍ نوم ده، لکه روشن اتصالاتو دا ده، خو د دې مکمل نوم افیس پکیج ده. پکیج هم ختم شو، ګروپ ته وایي. د دې نوم افیس، موږ افیس وایو. اوس په افیس کې اصلي برنامې هم شته، فرعي هم شته. فرعي که 4 برنامې دي که 5 دي، دا ټولې په امکان لري چې په 2 میاشتې کې خلاص کړي. مهم یې دغه اصلي برنامې دي چې دا اصلي دي او ډېر زیات کار پسې بندېږي. په دې اصلي برنامو کې اوله برنامه ورډ د ستاسې ویلې. اوس به موږ به د اکسل کار کوو. موږ اکسل معرفي کوو او دا له ګروپ څخه ده. د کوم ګروپ څخه؟ د افیس له پکیج څخه. انشاءالله تر دې دمه به اوس پوښتنه وکړو. په نن ورځ کلاس کې دا سوالونه دي. اکسل څه شی ده؟ هدف یې څه شی ده؟ ولې کاروو؟ څنګه راخلاصولی شو؟ او کوم محیط لري او له کومو برخو نه جوړ شوی دی. اوس یې به زه تشریح کوم. د اکسل تر ټولو بهترین تعریف دا تعریف ده. وایي د اکسل معنا څه شی ده؟ اکسل مین اکسلنٹ. اکسل معنا زبردست، بهترین پروګرام دی. څه شي لپاره؟ د 2 اهدافو لپاره، یو د اکاونټینګ لپاره، بل کالکولیشن. دا د اکسل هدف. وایي اکسل یو ډېر زبردست پروګرام ده د اکاونټینګ او کالکولیشن. اوس که ته دا په پښتو باندې معنا کړې، خبره پوره کړه. که دا په پښتو ته معنا کړې، دا پښتو څنګه معنا کېږي؟ وایي اکسل یو ډېر بهترین پروګرام ده د حساب او د محاسبې لپاره. د حساب او د محاسبې لپاره. اوس خبره دا شی ده، موږ راځو چې حساب څه شته وایي، محاسبه څه شته وایي، دواړه څه فرق سره لري په خپل منځ کې نه لري. راسي نو دلته موږ تاسې دا موضوع څنګه کوو؟ تشریح کوو. کالکولیشن حساب ته وایي. که درنه هېر شو کالکولیټر خو په تلیفونو کې شته، هغه نه یې در په یاد کړي. کالکولیټر کالکولیشن چې دا معنا چې تاسې دلته مثلا 1 جمع 1 مساوي له څو سره کېږي؟ مساوي له 2 سره. 2 منفي 2 مساوي له 0 سره. 3 ضرب 3 مساوي له 4 سره. دغه ته کالکولیشن وایي. څلورګونې عملیې چې یا ته کالکولیشن. صحیح ده. نو دا اکسل د دې لپاره ډېر زبردست. مثلا څنګه زبردست؟ راسي یو مثال واخلو. د مثال په توګه سره موږ دلته راځو، یو سیستم لرو. دلته مثلا موږ د معاشاتو لپاره یو سیستم زه درته جوړوم. ګوره موږ دومره معاشات. اوس دا باید ته راجمع کړې. نو که سترګې ته کته پورته کوې، زه به درته یو ځای کېږي. ګور دونه قوي پروګرام.
ځکه ورته وایي ایکسلنټ. نو که دغه اول معاش 1000 روپۍ ده دا 12000 ته بدل شو، اوس لاندې ورته وګوره ټول 2.5 اتومات خبره ده، تا ته زحمت نه درکوي. یا مثلا عدد سره ضربوم تاسو کم عدد ولیکو، دا که موږ غواړو سره ضرب کړو مساوي، دلته به زه یو موضوع د پروډکټ په نامه ده، پروډکټ به زه واخلم دا به دلته څنګه منټر 50 اوس که تاسو ته نه معلومیږي نو مساوي زه به دا راواخلم ضرب کړم له دې سره دا بیا راواخلم ضرب کړم له دې سره دا بیا راواخلم ضرب کړم له دې سره دا بیا راواخلم ضرب کړم ماشین صاحب ونی نه دا راواخلم دې سره زینه د جدر ته وګورم فائنل ګور هغه نتیجه زده تاسو اسانه ده. مثلا دومره پیسې دي کړه زه ورته هم دینه منفي که دومره پیسې دي څومره پاتې کېږي، امکان لري منفي عدد راسي یا نه سره مساوي دا راواخه منفي کله دی نه ګوره دومره پاتې کېږي. ډېر اسانه ده. نو اکسل ځکه زبردست ستاسو ولیدل چې د واقعیت هم زبردست پروګرام دا خو پروګرام. دوم هدف یې اکاونټینګ. ګوري کالکولیشن ته په پښتو درې کې حساب موږ حساب وایل صحیح ده. موږ زموږ تاسو ولاړ سو کالکولیشن اکاونټینګ به محاسبه ته وایي، هغه حساب دا محاسبه سو وایي. اکاونټینګ معنا دا شی دی چې give result after a cycle، دا نتیجه درکوي خو یو دوران سره رسیږي. اول خو مستقیمه نتیجه درکوله 2 جمع 2 4 دا غس نه ده. دا اکاونټینګ به یو جریان سره رسیږي. اول به ژورنال جوړیږي، بیا لیجر جوړیږي، بیا ټرایل بیلانس جوړیږي، بیا انکم سټیټمنټ جوړیږي، بیا بیلانس شیټ جوړیږي، بیا مفاد او ضرر جوړیږي. دا د کومې پنځه مربوط کیږي؟ دا د اقتصاد مربوط کیږي. په نن میاشت کې ویل کیږي زه اوس په 3 دقیقې کې ځان مړ کوم د نن میاشت درس نه خلاصه کیږي. منطقي خبره نه ده خو مقصد یو دوه خبرې په کې درته وکړم. ژورنال د دکاندارانو ته روزنامچه وایي، روزنامچه ژورنال علمي نوم ده د اقتصاد د نظر. او ژورنال هغه چټلنویسه کتابچه ده د اقتصاد د نظر چې حسابونه ګډوډ رسیږي پکې ګډوډ، خو د تاریخ ترتیب معلوم ده. دا د اول ورځې حسابونه دي، اول تاریخ، دا دوم ورځ حساب ده، دا دریم ورځ ده. خو دا ګډوډ څنګه دي؟ قرضای راوړم د لیکل شوی، قرض وړم د لیکل شوی، مثلا هغه واپس شوی مالم د لیکل شوی، د احمد قرض هم لیکل شوی. دې ته ویل کیږي لیجر. بیا د لیجر څه کوي؟ لیجر بیا د مشخصوالي لپاره حساب معلومیږي. مثلا احمد ځان ته لیجر لري، وړل شوی پیسې ځان ته لیجر لري، راوړل شوی پیسې ځان ته لیجر لري، دا ته به لیجر ویل کیږي. او ټرایل بیلانس بیا دا سره چکیږي دا دواړه حسابونه سره هغه به ورسي خبرې ده. نو اکسل د دې لپاره او د مخکینی هدف لپاره یو څه زبردست. دا د اکسل دوم تعریف تر ورسېد. دوم تعریف د اکسل دا دی وایي اکسل از ا سپریډ شیټ. اکسل وایي یو پراخه صفحه ده. وځي تعریف اکسل یو پراخه صفحه ده. اوس پراخه څه معنی؟ که په ورډ کې تاسو راسي په ورډ کې تاسو محدود یاست تر کومه صحیح پوري. د مثال په توګه موږ دلته راسو ګوره دا صفحه ده ښه دا صفحه ګوره دا صفحه دلته تکار نه ځي کولای نه دلته کولای شي نه دلته کولای شي نه دلته کولای شي دلته ته محدود یا دینه دا خاطر کوو زم اول خو وتلای نه شي امکان نه لري بیا کوو زم په چاپو په دې سیستم کې ما د ټول وتلای نه شي ناممکن ده. خو اکسل پراخه صفحه په دې خاطر بولی سیدا یو څه امکانات زیات دي. مثال په توګه اوس دلته زه لیکنه لیکم صحیح ده ګوره بس روانه نشي ګوره زه لاندې راځم راته زادي دته پراخه صفحه په دې خاطر وایي کی ګوره دې خاطر زه بسم د پاس عادت ته وګوره ګوره ته صحیح ده په چاپ کې معلومیږي په کومه صفحه کې ده په څو صفحو کې ده. خو دلته د کار ساحه څنګه ده ته کولای شي اجازه لري ساري ساحه ته وځي او کار نو ټرمینالوژي خو یو څه وګدا موضوع ده. زه تاسو یو بل موضوع نن تشریح کوم تر ټرمینالوژي به را مخته کو به بل اورسه why how to open excel څنګه راخلاصولای شي واته لري اول لا د سٹارټ مینیو لاره سٹارټ مینیو کې بچو دا به کلیک کوو کې وبل کې excel بس انټر excel دا خلاص ډیر اسانه ډیر ساده لاره. دوه لار چې هغه دغه لار ده رن لار ار یو ان چې رن څنګه راخلاصيږي سٹارټ بٹن به ونی سره کوم بٹن سره سره سٹارټ بٹن میونی او سٹارټ بٹن خو پیژنې کنه پیژنې دا کل کې نه لګي کنه دا ار به وای ایمي واله فکر کوم فایل ایکسپلورر مې خلاص کړ سٹارټ بٹن ار به هم دا به ایکسل کې ولګم بس انټر کړم
ته ماته خلاص اسانه ساده خبره ده. بله لار چې ده درېیمه لار چې ده دا د کوډ لاره ده. د کوډ یعنې معنا CMD به څنګه کوي CMD له لارې ولاړ په سټارټ منیو کې باید ولیکئ CMD انټر به کړئ START سټارټ شروع کوه. چې شروع کوم یو فاصله ورکړه ورته هم شروع کوي اکسل وایي واخلې اکسل که نه ډېره اسانه ساده لار ده. بله لار چې ده هغه د څه شي لار دی شارټکټ به څنګه جوړوي. اوس لکه ما چې درته ویلم که ته سټارټ بټن ونیسې او R ووهې رن به راخلاص یو نفر وایي داسې زه اکسل ته هم شارټکټ جوړولی شم بله جوړولی شي. دلته به راسې اکسل خو به یو ځل یې ولیکې په سټارټ منیو کې بیا به هلته په دې ښه کلیک وکړې بیا دلته لیکل سوي اوپن فایل لوکیشن په دې به کلیک وکړې بیا په دې ښه کلیک وکړې هلته پراپرټیز لیکل سوي پراپرټیز دلته لیکلي شارټکټ کی یا A یا B یا C یا یو یا دوه یا درې یا څه شی دی کنټرول او الټ به خپله نه وایي مقصد صفر وبخښه دا لاندې شارټکټ کې ودرېږي ښه دلته به درېږي کنټرول الټ خپله ورسره راغی دا دی ورسره راولي اپلای به کې وایي اصلي یوزر یې اصلي مالک یې زه ورته هم باندې کنټینیو به واخلې اوکې وکړي. اوس دلته راسې زه فکر نه کوم چې دلته کار وکړي ځکه ما په کمپیوټر کې څه مشکلات دي کنټرول الټ صفر به ووهم تاسې چانس که کار وکړو خو مقصد طریقه غلطه نه ده که غلطه وایي بیا هم درته چې نه مې ده زه بله ورځ بې سره ګورم اوس دا صحیح ښه په خپل کمپیوټر کې ټیسټ کړي هلته به کار ځي. بله موضوع دي بله لار د ډیسکټاپ شارټکټ ده ډیسکټاپ شارټکټ صحیح ده شارټکټ ډیسکټاپ په صفحه باندې که شارټکټ جوړوي څه به وکړي ښه کلیک نیو ته به ولاړ شي دلته لیکلي اکسل دا کلیک وکړه دا در خلاص نو مرته ولیکم مثلا د جون راپورټ د بس انټر یې کړه خلاص دا کار شروع ساتي خلاص نو په اتوماتیک شکل ضربه تا در خلاص ګوره جون پخوانی را خلاص زه به یو ځل جون خلاص کوم دا ګوره اوس نوې فایل د سره لیکل جون ذخیره شوی دی نو دا د جون راپور خلاص. بله لار دا شی دی ستاسې اډرس بار نه را خلاص کړي اډرس بار به څه کوي دلته ښه کلیک ټول بارس اډرس بار دلته ګوره لاندې اډرس پیدا شو که نه اسانه اکسل ولیکئ انټر واخله اسانه لار ده. بل اوومه لار دغه کومه برنامه چې ما را خلاصه کړې ده نوټ پیډ د دې برنامې نوم تاسې بله برنامه را خلاصولی شئ دا یو جالبه لار ده زه به درته وکړم د نوټ پیډ له لارې زه به نوټ پیډ بېرته نوی فایل خلاص کړم د ولیکم سټارټ شروع کړم څه شی اکسل نو دا به ذخیره کې هر نوم چې د خوښې یا ته اتیا نقطه BLT دا باید منلی کې نو زه به دا سیف کړم دا به زه کلوز کړم اوس دلته راسي اته اتیا په نامه فایل دا جوړ شو بس یو انټر واخله اسانه به انشاءالله نو ډېر اسانه لار ده خو تر ټولو بهترینه لار زه درته وښیم چې هغه یو څه ساده لار ده زه به دا برخې یو څه خالي واخلم څه ده زه در خلاصېږم 2 دقیقې وخت بعد بې اصوله کار خو مې وکړو له کلاس نه مې غږ پې وکړو خیر صحیح ده تر ټولو اسانه لار دا شی دی چې موږ ته څه وکړو ټاسک بار لارې کړو ټاسک بار دا تر ټولو مهمه ده دا لاندې خطه په دغه ځای کې اضافه کړو ډېر اسانه ساده کار ځینې اخیستل کېږي دلته به ګوره ولاړ شئ اکسل باندې به دلته اکسل نوم ولیکئ دلته لیکلي پین ټو ټاسک بار څه شو دا ده پین یعنې سنجاق استنه ووهه یو کلیک وکړه دلته اضافه شو یو کلیک وکړه خلاصېږي بېرته د کار خلاص شو بېرته یې بند کړل اکسل بیا دلته ګوره یو کلیک وکړه بیا به راخلاصېږي دا تر ټولو اسانه تر ټولو ښه لاره ده خو یوه خبر ته کوم کله هرې لارې داخل شي اکسل ته به داخلېږي نو راته دا خپل کار ده دا لار اسانه ده دا اسانه ده دا اسانه ده هر یو اسانه نو انشاءالله راتلونکی درس به موږ تاسې د اکسل اصطلاحات نن به همدومره بس کړو ځکه اوله ورځ اصطلاحات به موږ ووایو اصطلاحات مثلا د مثال په توګه موږ شټ چې شته وایو په اکسل موږ مثلا شټ چې شته ویل کېږي شټ روچ شته ویل کېږي بوک یا ورک بوک چې ورته وایي په دغه اصطلاحاتو زه خبر ته کوم انشاءالله اکسل به ډېر درته اسانه او ساده څوک پوښتنه سوال لري بسم الله الرحمن الرحیم خدای دې ټول به جوړ است کوم مشکل هو ان شاء الله په تیر درس کې تیر درس کې موږ د اکسل معرفت وکړو معرفي اوس هغه اکسل چې هدف لپاره کاری یا اساسي هدف هم بیان څه تاسو بیان
نن یو موضوع موږ تاسو وایي هغه موضوع چې هغه ټرمینالوژي دی. ټرمینالوژي اصطلاحاتو ته وایي. خو موږ تاسو اوس په اصطلاحاتو باندې ځان پوه نه کوو. موږ په اکسل کې مثلا زه به یو اصطلاح وایم تاسو به پوهېږئ نه ورباندې. صحیح ده؟ د مثال په توګه زه ورته وایم شیټ، تاسو به نه پوهېږئ. یا مثلا زه ورک بوک یادوم یا مثلا بوک یوازې یادوم نه، یا زه سیل یادوم نه، یا زه رو یادوم، تاسو به درک نه درته معلومیږي. یا زه مثلا سیل اډرس یادوم، تاسو به درک نه معلومیږي. دغه اصطلاحات چې موږ به نن خبرې پرې کوو. اول ورک بوک څه ته وایي؟ بوک او ورک بوک دواړه یوه خبره. صحیح ده؟ وایي ورک بوک از د کلیکشن اف شیټس. د شیټ مجموعه ته څه ویل کېږي؟ ورک بوک. د شیټ مجموعه ته. اوس که تاسې راسئ دغه ته بوک ویل کېږي. راځئ چې حرکت وکړو. دغه ته بوک ویل کېږي. دا د شیټ مجموعه ده. دلته مثبت علامه ده. که ته دلته کلیک کوې دا شیټونه اضافه کېږي. دا په څه کې اضافه کېږي؟ بوک کې اضافه کېږي. که ته خپل دغه فایل ته نوم ورنه کړې ته خپله دریم ورته لیکلي وای بوک ون، که نه دوی خپله دي اصطلاح ده چې دا بوک ده یا ورک بوک. د بل ورک بوک د اضافه کولو لاره څه ده؟ کنټرول ان. ګوره هلته پاس ولیکل شوی بوک 2، هغه شاته یو بوک شو لاندې بل بوک، که نه؟ دا مثلا دا مالي ډیټابیس ده، دا اداري ډیټابیس ده. څه دې خلاصه ډېر اسانه ساده خبر ده. او په شرکتو خو دغونه بلد یاست انشاءالله. که نه یاست بلد؟ که نه یاست بلد زه تاسو ته د شرکتونه اوس یو ښیم. بیا صحیح ده؟ زه اوس در تشریح کوم. صحیح ده؟ دغه کنټرول او دا ان. کنټرول ان چې وایي بل یو بلد. صحیح ده؟ په بوک خو پوس ولاس انشاءالله. اوس وایي موږ په یو ورک بوک کې 255 شیټ اخیستلی شو. 255 شیټ. خو زه به یوه خبر نوټ درته وکړم. دا ډېر وروسته بیا زه ما ته درک ولګېد 8 کاله وروسته تدریس کې. دا طریقه چې ده دا تعداد دا په یو وار سره دغونه اخیستلی شي. که نه یې داسې یو چې داسې کلیک کوې اخلي، امکان لري 900 دانې هم واخلي. خو په یو وار سره چې ته مثلا څو بوک اخلې بیا دا شیټ اخلې دا 255 شیټ اخلي په یو وار سره. لکه اوس تاسې زه مثال درکړم تاسې به ښه بیا پوه شئ. مثال په توګه موږ دلته راځو اکسل ته. زه به کنټرول ونیسم ان به ووهم. څو شیټه لرو؟ یو شیټ. صحیح ده؟ زه ورته هم داسې کار وکړه چې څنګه زه کنټرول ان ووهم یا اول وار اکسل ته راداخلېږم ته ما ته 25 شیټه راکړه په یو وار سره. 25 شیټه اتومات. نو فایل باندې به کلیک وکړئ. فایل دغه ته فایل منیو نه ویل کېږي. دا فوټوشاپ کې منیو ورته ویلی ځي. دلته نه، دلته ټیب ورته وایي. زه بیا وروسته تشریحات ورکوم. فایل ټیب به کلیک وکړئ، اپشن ته به ولاړ شي. دلته یو موضوع ګوره تاسې لیکل شوي که تاسې دا یاره نه کوئ. ګوره انکلود دس مینی شیټ. څومره شیټه درته واچوم؟ اوس څو انتخاب ده؟ یو. زه ورته هم وروره ما ته واچوم 19 شیټه. بس دا وکړئ. اوس ګوره دلته که زه کنټرول ونیسم ان ووهم لاندې ورته وګوره اول شیټ، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، لسم. دا درې وړې نقطې چې دي دا یې دې خواته تېروي. ګوره پسې داسې زه بس دلته زه دا داسې واخلم. ګوره یو ځل بیا او زیات مې کړو. دلته دا به دا ډیلیټ کړم. ګوره تر 19 شیټه نشته که نه؟ اوس ما درته وایي چې ته تر 255 زیات اخیستلی شې هغه کومه لار ده؟ هغه دا لار ده چې دلته یو مثبت علامه ده. دا که ته 0 وارې وهې امکان لري 0 شیټه درته اضافه شي. خو دا په یو وار سره په اتوماتیک شکل سره ستا له زحمت خلاص کړي. تر 255 بیا پورته نه شي تللی. دا که چاته ثبوت کوې ته به یو کار وکړې. دلته به راشې دا د 19 په ځای به زه ولیکم 300. ګوره هلته ماتې علامه ولیکل. پورته ته وګوره وایي تاسې دا 255 پورته نه شي تللی. ګوره هلته علامه درته کوي وړوکی میسج یې راوړي. په یو وار سره تاسې تر دې پاس نه شئ تللی. نو زه به بېرته یو واخلم. اوس که کنټرول ان واخلم ما ته به دلته لاندې څو شیټه ګورئ. نو دا په نظر کې ولرئ. صحیح ده؟ انشاءالله مشکل به نه وي. نو دا موږ ته چې د شیټ تعریف شو او د شیټ معرفي شو او دا تعداد شو. بله موږ موضوع لرو. یو نفر وایي دا خو د بوک تعریف شو. بوک د مجموعه څه شوه؟ د شیټ یا د ورک شیټ. اوس شیټ څه ده؟ بوک خو د شیټ مجموعه. اوس شیټ په خپله شی ده که نه؟ نو شیټ په خپله چې ده دا له دوو برخو نه جوړ شوی ده. وایي ورک شیټ یا شیټ از د کلیکشن اف رو اینډ کالم. دا بیا له رو له کالم نه جوړ شوی. ښه اوس رو کالم څه دی بیا؟ رو څه ته وایي؟ کالم څه ته وایي؟ کلیکشن اف هاریزنټل سیل. افقي خانې ته څه ویل کېږي؟
دې ته ویل کېږي رو داسې خانې. او په یو سنګل شیډ کې موږ 10,45,000 روګانې ده 10,00,000 1 میلیون یعنې په اکسل کې موږ تر 1 میلیون نفر اضافه کولی شو په یو شیډ کې. په یو شیډ کې 10,00,000 دي بیا 900 شیټ پسې واخلي خپل حساب ورته کوي څومره نفر بیخي ډېر راځي دا. نو اوس یو نفر وایي دا روګان 10,00,000 نه دي 10,00,000 دي دا اشتباه ده. ته ورته وایي اشتباه نه راغی ګوره زه تا ته وښیم داسې دې ته رو ویل کېږي رو داسې خانې بس 1 رو 2 رو 3 رو 4 رو 5 رو 6 رو 7 رو همداسې ترتیب سره. اوس تاسې که په کیبورډ کې ورته متوجه اوسئ کنټرول که تاسې ونیسئ دا که ووایه ګوره 10,00,000 لاندې نور ته اجازه نشته که ته لاندې ځې تا ته اجازه نه درکوي. که خلاص شو اوس که بیرته پاس ته ځې کنټرول به ونیسئ نه به د پاس ویکتور سی وایي تا به ولته نو دا تعداد چې موږ تاسې دونه روګانې لري. او کالم خو پوهېږئ کالم چې دا به ورټیکل یا عمودي سیل چې کوم ده دې ته به څه ویل کېږي کالم ویل کېږي. او موږ لرو 14,304 14,304 موږ ته څه لرو موږ کالمونه لرو په اکسل کې. نو بیا هم دغه کنټرول به ونیسئ او د چپې خوا ویکتور به واخلئ دغه 14,000 کالم ده. خو اوس دا په انګلیش باندې دي دلته څه معلومیږي چې دا 14,000 نو فایل ته به ولاړ شئ آپشن ته به ولاړ شئ آپشن کې دلته یو موضوع ده تاسې به هلته فارمولا ته ولاړ شئ فارمولا کې دلته یو آپشن ده دا آپشن R1C1 ریفرنس سټایل دا ټیک مارک چې غیر فعاله ده دا فعاله کې ډېر اسانه به درک ولګي. اوس دا ټیک مارک ولګئ او کې به ګوره پاس هم 1 2 3 اوس به کنټرول ونیسئ همدا واخلئ 14,304 کالمه خو دا باید تاسې بیرته ای بي سي ته بدل کړئ ځکه ستاسې ته کار اسانه کوي او ګډوډي نه رامنځته کوي. فارمولا او دلته دا به ټیک مارک ولري کړي انشاءالله مشکل به نه وي. نو دا بله اصطلاح دي کالم. اوس کالم ورو له څه شي نه جوړه شوي ښه هغه ما دلته لیکلي نه دي دا له سل نه جوړې شوي سل هرې خانې ته یو سل ویل کېږي. دا خانې که داسې ځای په ځای شوې دا کالم سو او دا خانې که داسې ځای په ځای شوې دا څه سو دا رو سو انشاءالله مشکل نشته. اوس خبر دا شی د سل ادرس څه شي ته وایي سل ادرس سل اډرس چې ده دا له رو او له کالم نه جوړ شوی ده. د هرې خانې څه شی ده د هرې خانې ادرس له رو او له څه شي نه جوړ شوی له کالم نه جوړ شوی. دلته لیکلی D28 دا د یوې حجرې ادرس ده. د ډي معنا څه شی ده ډي نمبر کالم 28 معنا 28 نمبر رو. نو اوس راځي عملا که ونه ګوري دا تاسو ته درک نه لګېږي ښه. اوس دا خانه ده دا یو ادرس لري دا خانه ده دا هم یو ادرس لري دا خانه دا هم یو ادرس خو دا چېرته ښودل کېږي دا په نیم باکس کې ښودل کېږي. نیم باکس څه وظیفه لري اټس شو د سیل ریفرنس اور لوکیشن اور اډرس دا ادرس کې. اوس راسئ وګورو د دې خانې ادرس چېرته ښودل کېږي په نیم باکس کې. نیم باکس کومه ده دا غره کونج کې د دې خانې ادرس E2 ده E2 ولې ورته وایي زه استاد دا ثبوت کوم دا سیل ده که نه ده دا کالم کوم کالم ده او دا رو کومه ده نو دې ته E2 ویل کېږي. دې D2 ده دې C2 ده دې B2 ده دې څه ده E8 دې څه E8 ځکه دلته C و نمبر ده البته و نمبر رو ده او E نمبر کالم ده دې ادرس ده څه شو E دا موږ ولې وایو تاسو په نظر ځکه دا په محاسبه کې ضرورت دی. مثال په توګه زه یو مثال درکړم دلته موږ 100 لیکو دلته موږ 200 لیکو. اوس زه ورته هم دا را جمع کړم ماته مساوي زه ورته هم A1 جمع کړل B1 سره بس یو انټر واخ 300 بله A1 چې ده دا A نمبر کالم نه یو نمبر رو ده نو دغه خانې ادرس A1 ده A1 له B1 سره یعنې 100 له 200 سره جمع سره خلاص دا ډېر ګوره دا ادرس سره ډېر اهمیت لري موږ تاسې باید ګډ واخلو انشاءالله تعالی تر دې دمه به مشکل نه وي. فارمولا بار کومې برخې ته وایي فارمولا بار دغه برخې ته ویل کېږي ستا ته فارمولا ښیي کوم فارمولا چې موږ کار کوو درته به ښودل کېږي کومه فارمولا. نو فارمولې خو یو څه وخت شته بیا هغه په راتلونکي کې انشاءالله موږ تاسې به شروع کوو یو 18 ورځې درس پکې فنکشن چې شته وایي فارمولا چې شته وایي هغه بیا وروستۍ خبرې او اوس موږ نه وایو صحیح ده. اوس نو موږ تاسې معرفت وسو او ګټه موږ څخه واخیسته. اوس به موږ انوایرمنټ ته ولاړ شو. انوایرنومنټ چاپېریال محیط که نه
اوس د مثال په توګه دا میز څه محیط لري دا مثلا دومره چت لري که نه دا بغل کې مثلا یو لرګی لري دی خو خالی ده دا میز نه جوړ شو اوس اکسل له کومو برخو نه جوړ شوی ده کومې برخې په اکسل کې شامل دي چاپېریال وایي کېږي اوله موضوع مثلا کنټرول بټن ده کنټرول بټن یا بل نوم یې څه ده کیپشن بټن دومره برخه څه ده ټایټل بار ده دریم برخه څه ده دریم برخه ته ویل کېږي کویک اکسس ټولز بار څلورمه برخه څه ده ټیبس ورته وایي پنځمه برخه څه ده رایبن ورته وایي صحیح ده رایبن ورته وایي بله برخې ته شپږم برخې ته ویل کېږي ګروپ کمانډ ورته وایي صحیح ده پسې له تېر څه اوومه برخې ته څه ویل کېږي سکرول بار ورته وایي سکرول بار اتمه برخې ته ویل کېږي زوم بار نمه برخه نیم باکس خو مې هلته هم در تشریح کړو نه هغه دغسې کوي خو خیر ده ولیکو نیم باکس ده لسمه برخه څه ده فارمولا بار ده صحیح ده دا هم در تشریح کړی وم اوس دا برخونه اکسل جوړ شوی دا که سره یو ځای کې اکسل بورډ څخه جوړ شي اول موضوع ګوره دا کنټرول بټن یا کیپشن بټن دی دغه بټن دی دا بټن اکسل کنټرولوي دا بندوي دا اندازه غټوړه کوي دا له صفحې نه راټولوي دا ټچ بار ته سر دې خلاص بل موضوع چې دا ټایټل بار د عنوان برخه دلته بوک 1 چې لیکلې دغه د عنوان برخه ویل کېږي که ته ولیکې د احمد صاحب ډیټابیس د سور راپور د حمل راپور ته به اتومات راسي بله برخه ته ویل کېږي کویک اکسس ټول بار کویک اکسس ټول بار دغه برخه ته ویل کېږي له دې نقطې نه شروع هم دغه برخه راسي دته کویک اکسس ټول بار ویل کېږي کویک چټک اکسس لاسرسی ټول بار وسایل دغه د چټک لاسرسی وسایل چټک لاسرسی وسایل ولې ورته ویل کېږي کار اسانه کوي د مثال په توګه سره که یو نفر ماته وایي چې ماته یو نوی بوک واخله زه فایل ته ځم نیو ته به ځم بلینک ورک بوک باندې به کلیک کوم ماته به یو بوک اخلي یو نفر وایي اسانه لار شته بلې دلته په کویک اکسس کې دا نیو رافعاله بس یو کلیک پرې وکړه مخکې 3 قدم 4 قدم مخته کلیک اوس یو قدم ځکه کویک یا چټکه برخې بولي بل ټیپس نه ده دا ټیپس برخه دا برخه ته ټیپس ویل کېږي دا ټیپس برخه ده ګوره دا ټیپس فایل ټیپ صحیح ده هوم ټیپ ده هوم ټیپ انسرټ ټیپ پیج لیاوټ فارمولا ټیپ ډیټا ټیپ ریویو ټیپ ویو ټیپ ډیولپر ټیپ دا د ټیپ ویل کېږي یار یو ټیپ بل موضوع رایبن چې ته ویل کېږي ښه د ټیپ نه رالاندې سپینه ساحه که تاسو وګورئ تر دغه ساحې پورې ده دومره دې ته رایبن ویل کېږي دا رایبنز دا د رایبن ویل کېږي د رایبن وظیفه څه ده په هر ټیپس ته ودرېږي دغه تنظیمات په رایبن کې ښکاري مونږ منیو په دې خاطر نشو ورته ویلی چې منیو لیست ویل کېږي دا خو لیست نه ده ګوره دلته لیکلي کټ کاپي که زه په انزرټ کلیک وکړم تغیر یې وکړو تغیر چې کوي هغه رایبن هرې برخې تنظیمات ښکارېږي دغه ته بیا منیو ویل کېږي ګوره په فارمټ کلیک وکړې دلته دا ده که نه منیو لیست ده دا خو لیست نه ده دلته خو مستقیما ټول ښکارېږي نو دلته رایبن ویل کېږي ګروپ کمانډ چې ته ویل کېږي ښه سات خبره وکړم ګوره دلته داسې یو خط کش شوی که نه ده کش شوی داسې تر دغه اندازې پورې دلته مې یو خط کش شوی دلته نوم پې ایښی فونټ ګروپ یعنې تنظیماتو مجموعه ده دلته هم ګوره یو خط کش شوی تر دې سایې پورې دلته لیکلي نمبر ګروپ ده دلته سټایل ده دا هر یو د تنظیماتو ګروپونه دي یا ډلې دي نو دې ته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي د هر یو ته ویل کېږي ګروپ کمانډ او بله موضوع اخري البته بله موضوع چې ده سکرول بار ده سکرول بار دا صفحه سکت پورته بیایي دې ته ورټیکل یا عمودي سکرول بار ویل کېږي او دغه لاندې چې ښکوي چپې خواته بیایي دې ته یو هاریزنټل یا افقي عمودي او افقي نو که تاسو دلته راسئ ګوره دا صفحه داسې په عمودي شکل سره کت پورته بیایي او دا بیا داسې په افقي شکل سره یو بل او بل زوم بار چې ده زوم بار کوم برخې ته ویل کېږي دا برخې ته ویل کېږي دا تا صفحه غټوي او وړوي او دا مثبت یې غټوي او منفي وړکی کوي او نیم باکس او فارمولا بار خو م درته ویلی اوس کوم برخې ته ویل کېږي زه به هلته راسم دا به یو څه لاندې راوړم نیم باکس دلته هغه د خانې ادرس پېښودل کېږي او فارمولا بار دلته تا ته فارمولا پېښودل کېږي چې کوم فارمولا نو دا چاپېریال یا محیط اوس اکسل له همدې نه جوړ شوی ده کنټرول بټن ټایټل بار کویک اکسس ټول بار ټیپس د رایبن د رولر خو دلته نشته ستا خو هغه په بیل شکل کې خلاصېږي سکرول بار د زوم بار ده او داسې نور اوس دا کویک اکسس ټول بار چې ده دلته پاس دا څلورمه برخه چې ده دا په دې نقطه که کلیک وکړي کوم برخې ته سټیک مارک فعاله دلته پاس ښکارېږي غیر فعاله نه ښکارېږي مثلا زه ایمیل غواړم وکړم ګوره ایمیل علامه راغله کاره برخې ته ته ټیک مارک فعاله کوي هغه به هلته تا ته څنګه کېږي هلته پاس به تا ته ښکارېږي اوس دلته تنظیمات کم دي امکان لري ټول اکسل 1500 تنظیمات ولري دلته لیکلي مور کمانډ پر اخر نه دوم دلته به کلیک وکړي
دلته چې هر تنظیمات خوښي یا روزمره ډېر زیات کاربورد لري هغه به انتخاب کړي دلته به اډ واخلي را اضافه بس او که دا خو نور هم کم دي دا خو 50 دانې دي که نور زیات غواړي دلته پاس ګوره پاپولر کمانډ انتخاب دي مشهوره ځه هلته به آل کمانډ واخلي آل چې دې واخیستل دا نو بیا د ټول اکسل کمانډ دلته نو د خپلې خوښې کمانډ پیدا کړه اضافه کړه مثلا دا واخله دلته یې اډ کړه دلته یې اوکې کړه ګوره ته پاس اضافه شو ټکس باکس اخلي دلته ګوره اوس ماشي مشکل سوال پوښتنه باندې موږ همدا برخه چې وویل همدغه د ټایټل بار او د کویک اکسس او ګروپ دا ټول چاپېریال مربوط کېږي انوایرمنټ ورته وایي او محیط ورته وایي صحیح ده نو موږ تاسې به شروع یا پیل چې د هغه له کلیپ بورډ ګروپ نه کوو په کلیپ بورډ ګروپ کې زه یو څه خبرې درته کوم شروع به ورباندې وکړو صحیح ده په کلیپ بورډ ګروپ کې که تاسې ورته وګورئ کلیپ بورډ ګروپ لیکل شوی ده دلته که تاسې کوم شی کاپي کړئ دا کلیپ بورډ مستقیم له رم سره تماس لري رم سره مستقیم تماس لري ښه اوس تاته خبره وکړم په د کلیپ بورډ ګروپ کې شی موجود دی یو ځل په دې ځان پوه کړئ بیا به تاسې پوه شئ په کلیپ بورډ کې اوله موضوع کټ ده دوم موضوع کاپي ده درېیمه موضوع څه ده فارمټ پوینټر ورته لیکلی دا موضوع ده فارمټ پوینټر او بله موضوع څه ده پیسټ ده څلورمه موضوع څه ده پیسټ موضوع ده اوس کټ دا به تشریح کړو بیا له رم سره ولې ارتباط لري زه به درته تشریح کټ معنا انتقالول دلته یو نوم لیکلی مثلا دا دې غلط لیکلی دا باید دلته وایي اوس غواړم دا را انتقال کړم دا په کټ باندې کلیک وکړي دلته به راشي وبدرېږي پیسټ به ووایي ګوره لا اجنه جدي دا یې وظیفه سوه کټ مثلا تا ته یو نفر فلاش درکړي په کمپیوټر کې د یو عکس ده که دې کټ ووهل دلته ځي تا ته نه پاته کېږي ته به کاپي وهې کاپي بیا انتقالولو ته نه وایي کاپي تکرارولو ته وایي بس کاپي چې مې ووهله دلته ودرېدم پیسټ مې ووهل ګوره دلته هم پاته شو هلته هم پاته شو دلته کاپي او د کټ فرق دی که دلته ورته نږدې شي ته وایي کنټرول ایکس د کټ شارکټ ده او کنټرول سی د کاپي شارکټ کنټرول سی راکوي فارمټ پوینټر ډېر زبردست کار کوي په ایکسل کې ډېر زیات مهم ده دا ډیزاین را کاپي کوي وجې په بل ځای چې مثال په توګه دلته زه راغلم ګوره داسې یو سټایل مې ورته واچوم ما مې بولډ کړه داسې مې ایټالیک ورته وکړه دلته مې بل نوم ولیکل ساده ده دا جان دلته ودرېږه دا فارمټ پوینټر راواخه په دې خطا کړه سټایل را کاپي کوي دا کومه ساحه د انتخاب کړې ته دې مثلا یو چوکاټ ورته جوړ کړو شي که نه زه غواړم چې دا چوکاټ دلته را کاپي کړم فارمټ پوینټر راواخه دلته داسې کش کړه ګوره دلته د مثال په توګه دلته ما یو نوم ولیکل خان په نامه باندې د خان د ما دلته ګوره سایز ورته ورکړو څو 24 صحیح ده دا خان خو 24 سایز نه لري یا به دلته بیخي ولیکم که نه اوس غواړم دا سایز دلته ورته را کاپي کړم دلته به فارمټ پوینټر واخلې په دې باندې به داسې دا مقصد د کټ د کاپي غوندې کار نشي کولی نور د ډیزاین هره برخه مدیریت کوي هر قسم ډیزاین سټایل رنګي بارډري چوکاټي هر شی هغه له یوه ساحې نه راخلي او په ساده ساحه غورځوي تر څو تاسې ورباندې پوه شئ او استفاده ورڅخه وکړي انشاءالله په دې فارمټ پوینټر خو پوه شوله اوس خبره دا شاید چې کټ خو کاپي کوي انتقال کوي کاپي تکرار کوي فارمټ ډیزاین نه کوي پیسټ څه کار کوي پیسټ اوس موږ پیسټ هم وهل که تاسې په یاد نو زه به یو شی کاپي کړم اوس خبره دا شاید دا دلته ګډوډېږي ښه رم مې را کاپي کړو زه درته وایم رم ته ولاړ نو رم ته ولاړ نو د رم په ځای به زه دلته یو بل نوم ولیکم د کمال نوم ده کمال به زه را کاپي کړم څنګه د کاپي کړو کمال چېرته ولاړ رم ته ولاړ کړم موقتیا ویزا ولې ورته وایي په دې خاطر تر هغه وخته معلومات ساتي څنګه یې په کمپیوټر کې بارک موجود دي مثلا څنګه یې ساتي کومه دي معلومات کومه دي مثلا یو نفر وایي ورکړه مثال ته ورته دا اکسل خو تر اوسه زه کار کوم دا مې کله ذخیره کړی دا خو دایمي حافظه ته ما نه ده لیکلی دا اوس په رم کې پروت دا په رم کې ده بعضې خلک وایي رم ته لاسرسی کېږي وایي کېږي لاسرسی نو څنګه لاسرسی کېږي دلته ګوره جان لیکلی په رم کې ته کمال که لاسرسی دې ورته وکړي د رم معلومات خو لاسرسی کېږي روم ته بیا نه کېږي یو رم ده یو روم ده هغه بیا بیل موضوعات هغه بیا کمپیوټر ساینس موضوع ده نو دا کمال که ته داسې کاپي کې کټ کې دا رم ته ولاړ موقتي حافظې ته ولاړ له رم څخه چې بیرته معلومات راخلي هغې وسیلې ته پیسټ ویل کېږي په رم کې پراته دي په رم کې خو نو زه څه کوم زه ورته همدلته راکړه په کار شو پیسټ واخله اوس دا د کمال نوم تر هغه پکې ذخیره شوی ده مګر تا بل نوم را کاپي نه کړو اوس که د جان کاپي کړو بیا کمال له منځه ولاړ جان ذخیره شو که د احمد را کاپي کړو بیا جان له منځه ځي احمد پاتې کېږي یو انتخاب ساتي او اوس بار که تا هغه نوم غواړې مثلا دا جان به زه کاپي کړم اوس بار که زه دا نوم غواړم زه اخیستلی ځم مثلا پیسټ کوم پیسټ دلته ودرېږه پیسټ کوم
نو دا ودرېږه پیسټ کړه. یعنې یو نوم په رم کې هر څونه وارې پروت چې غواړي هغه اخیستلی شي. اوس یو نفر وایي رم ته ولې ځي؟ باید رم ته ولاړ نه شي. صحیح ده چې په رم کې موږ ته پروت ده. ولې ځي رم ته؟ یو منطقي دلیل وایي. ته ورته وایه چې په کمپیوټر کې چې هر پروګرام راخلاص شي هغه ټول رم ته ورځي. تا لیکنه هم په رم کې پرته ده چې دلته دواړه سره یو ځای شو ټولو پروګرامونو ته تقسیم شو دا لیکنه. د یو پروګرام لیکنې زه په نورو برخو کې هم لاسته راوړی شم. د مثال په توګه زه یو مثال درکړم. مثلا دا لیکنې زه به ټول انتخاب کړم، دا به را کنټرول سی یا کاپي مې کړو کاپي. اوس مې دلته زه ولاړم ما ورډ راخلاص ورډ پروګرام لیکنه چېرته ولاړه چې کاپي مې کړه؟ دا پروګرام چېرته ولاړ؟ داسې راخلاص کړي دا هم رم ته ځي. نو اوس ګوره دلته زه پیسټ وهم هغه لیکنه دلته هم پرته ده. ته وګوره دا دلته څه دې خلاص. نو که تاسو یو لیکنه رم ته لیږئ یو علت پیدا شي چې پروګرامو سره شریکه شي. امکان لري اوس مثلا په دې پروګرام کې کومه لیکنه هغه په بل پروګرام کې هم پکار شي، بل ځای کې هم پکار شي، بیا ته کولی شئ استفاده. نو انشاءالله په راتلونکې ورځ درس کې نن همدومره موږ په فایل کې لیږلی درس کم وایي. صحیح ده. دغه دې کاپي او نقطه پاته شوې ده او په پیسټ کې خبرې خلاصې نه دي. پیسټ سپیشل پاته شوی. پیسټ ختم شو خو سپیشل پیسټ پاته. هغه ځان ته موضوع ده. انشاءالله په راتلونکي درس کې موږ تاسو په هغه باندې مرور کوو او ګټه به اخلو. تر دې هم مشکل نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای یو کس جواب است. په تېره ورځ درس کې خو مشکل نه شوی بیخي. موږ نن ورځ د دې کاپي له بغله چې کوم نقطه ده که نه په دې باندې مو خبرې ونه کړې او په پیسټ سپیشل مو خبرې ونه کړې که نه. په دې نقطې باندې به اول خبرې وکړو. دلته مو تاسې راسئ یو څه خپل معلومات به زه اضافه کړم. پوسټ یا وظیفه به زه اضافه کړم. دلته به زه یو نوم ولیکم او دا به زه راواخلم. تر دې نومان به زه اضافه کړم. مثلا د معاشات ورته اضافه کړم. صحیح ده. دلته به زه مثلا ډي او سی ولیکم. ډي او سی انجینیر کوک به ولیکم. دلته به زه ایډمین ولیکم. دلته به زه ډرایور ولیکم. اوس خبره دا شی چې دلته به زه کلیک وکړم دې ته بال بارډر ورته ورکړم دا بولډ کړم رنګ ورته کړم بس تنظیمات مې وکړه. صحیح ده. اوس که دا معلومات انتخاب کې کاپي کې دلته یې پیسټ کې دا عملیه خو موږ پرون وویل او زده مو شو. صحیح ده. اوس خبره دا شی ده چې موږ تاسې به په هغه نقطه چې ده دلته چې تاسې کلیک وکړئ دلته به څه فضل کې داسې کړي کوم بټن فشار ده که څنګه ښه. اوس که دا معلومات ته انتخاب کې په دې نقطه کلیک وکړئ ته ته وایي کاپي از ا پکچر. کاپي که خو د تصویر په شکل سره. اوس دلته که ته کلیک وکړي تا ته وایي دغه د تصویر په شکل سره غواړې د څه شي لپاره غواړې از شو آن سکرین په دغه صفحه باندې ښکاره کړم او که په چاپ کې نتیجه راوباسم. چاپ یې کې بیا ته نتیجه وګورې. زه ورته هم نه دا د سکرین لپاره یا په موبایل کې ښکاره کوم یا مثلا په کمپیوټر کې ښکاره کوم یا په ټي وي کې یا په هر شي کې نو زه ورته وایم چې ما ته نتیجه وښیه په سکرین باندې. فارمټ یې په کوم شکل کې په پکچر کې که په بیټ ماپ کې. پکچر او بیټ ماپ دواړه تصویر ده خو فرق به په چیش کې. پکچر چې دا ایچ ډي تصویر ده لوړ کیفیت لري او بیټ ماپ چې دا بیا تصویر کیفیت ټیټ دی. تصویر کیفیت کې فرق ده. بیټ ماپ د نقاشي او د رسامۍ لپاره کارېږي. مثلا یو نفر ده عکس په کمره باندې واخیست هغه حساب راځي او که څوک رسم کړي کمرې والا خو ډېر طبیعي راځي که نه صاف راځي. نو دا د رسامۍ لپاره بیټ ماپ کلمه کارېږي. په کمپیوټر کې پکچر دغه ډیجیټل تصویر ته وایي. اوس راسي عملا چیکینګ کوو نو په پکچر شکل یې راکړه بس تا ته یې رااخیست. اوس به څه وهې بیرته پیسټ به پسې وهې. اوس دا معلومات یې ما ته په تصویر کې تصویر شکل کې جوړ کړو. اوس دا ښه هېڅوک نشي کولی په جان باندې واړوي ځکه تصویر ورڅخه جوړ شو. اوس لکه تصویر غوندې تاسو ګوره تغیرات هم پکې راوستلی شئ. تنظیمات هم کولی شي تغیر کړي. دا دې لپاره ده چې یو نفر ته یو شی لیږي یو څه ناڅه بې باوري یې پې نو دلته په تصویر شکل یې ورته واچوه دی به تغیرات نشي پکې راوستلی که نه په اعتمادي شکل سره به تا سند بل چا ته رسېږي. نو ګورئ زه به یو خبر تاسو ته وکړم. دا که زه رانږدې کړم اوس ورته وګوره څومره یو لوړ کیفیت لري ګوره که نه. خو که زه لا دا یو کار وکړم دا معلومات زه انتخاب کړم په دې نقطه کلیک وکړم کاپي از پکچر واخلم دا بیټ ماپ واخلم اوکې وکړم. اوس ورته وګوره ښه. اوس که زه دا پیسټ کړم رانږدې کړم ورته وګوره کیفیت یې داسې خبس څونه واضح معلومېږي.
نو بیټ ماپ ما درته ویل دا په کیفیت کې بیا ضعف رامنځته کېږي، یعنی کیفیت یې خراب وي. اوس سوال دا دی چې ولې موږ ټیټ والا کیفیت اخلو؟ نو دا تاسو کورنۍ دا نه که تر سبا جواب پیدا که نه به زه درته شي. صحیح ده؟ زه خو دا وایم چې ایچ ډي کیفیت صحیح ده، هغه خو یې ورکړی. ټیټ کیفیت یې ولې ورکړی؟ ټیټ کیفیت باید زه ولې واخلم؟ حتما یو استعمال لري، استفاده لري چې ورکړی ده. نو دا موږ چې سو کاپي از پکچر. بل موضوع پیسټ خبر راغله. پیسټ صحیح ده؟ پیسټ خو موږ وایو چې کوم شی کټ شي یا کاپي شي هغه رم ته ځي، له رمه څخه بیرته راخلي پیسټ به وایو. اوس خبره به دې ته راولو چې موږ بله موضوع لرو پیسټ سپیشل. CIL پیسټ سپیشل څه معنی؟ وایي له رم څخه معلومات راواخله خو په سپیشل طریقو باندې. اوس که زه دا انتخاب کړم کاپي یې کړم، دلته مې پیسټ واخلم، معلومات یې درکړو، ورته هم نه په سپیشل لارو یې راکړه، خاص طریقې دي دلته. صحیح ده؟ چې هغه څه شی دی اوس به ووایاست. خو پیسټ سپیشل موږ په دوه ډوله ده، یو ایکسټرنل ده، ایکسټرنل دوم څه ده؟ انټرنل. پیسټ په دوه ډوله نه ده، پیسټ سپیشل په دوه ډوله ده، یو داخلي یو خارجي. خارجي پیسټ سپیشل هغه پیسټ سپیشل ته ویل کېږي چې اکسل ته له نورو برنامو یو شی راوړي. کله ورډ نه وي، کله هرې برنامې وي، خو اکسل ته له خارج نه راځي. او داخلي دا معنا چې د اکسل له یوې ساحې نه بلې ساحې ته وړي، یا د اکسل له یو شیټ نه بل شیټ ته وړي، یا د اکسل له یو بوک نه بل بوک ته وړي. مثلا د کار په اکسل کې، او کله اکسل نه باندې خبر ووته هغه ته بیا ایکسټرنل ویل کېږي. دا دواړه په خپل منځ کې فرق ډېر لري، ځکه مې دواړه درته تشریح کړي. مثال درته وایم، که دا معلومات زه کاپي کړم او دلته په دې نقطه کلیک وکړم، پیسټ سپیشل خلاص کړم، دومره سیټینګ لري. خو که چېرته موږ ولاړ سو ورډ پروګرام ته، په ورډ پروګرام کې زه یو کلیک وکړم دلته، او دلته زه ورډ کې مثلا RAND قوس خلاص یو پاراګراف، کنټرول A کنټرول C اکسل خلاص کړم. صحیح ده؟ اوس زه پیسټ سپیشل خلاص کړم، اوس بیا داسې یو پیسټ سپیشل ګوره څومره ډېر فرق دی. نو باید په دوه برخو تقسیم شي، او باید دواړه برخې واضح شي او تشریح شي، ځکه فرق ډېر سره لري. اوس راسي اول به خارجي ووایو، خارجي پیسټ سپیشل چې له خارج نه ته اکسل پروګرام ته یو شی راوړې، موږ تاسې به همدا څنګه کو تشریح وکړو. په ورډ کې به معلومات انتخاب کو، کاپي به کړو، اوس به ولاړ شو اکسل ته. پیسټ سپیشل که ته دلته راځې پیسټ سپیشل وهې لاره یو څه اوږده شو، شارکټ اسانه شارکټ لري. ښه زه به هلته دا کیبورډ را خلاص کړم تاسو ته. د پیسټ شارکټ تاسو ته په یاد چې کنټرول وي، خو که ته پیسټ سپیشل کوې کنټرول وي مه وهه، آلټ ونیسه بیا وي ووهه، پیسټ سپیشل خلاص فقط آلټ پکې اضافه شو، نور هغه کنټرول وي ده. کنټرول آلټ وي، ګوره کنټرول آلټ وي اسان لار ده. نو ته که دلته راځې بیا دلته په دې نقطه کلیک کوې، بیا پیسټ سپیشل کلیک کوې، دا اوږده لار کنټرول آلټ وي که ته ووهې بس اتومات به راخلاص. اول تا ته وایي دا لیکنه ما ته واچوه په ورډ ډاکومنټ آبجیکټ کې، آبجیکټ شکل ته وایي. ګوره په سپیشل لارو موږ پیسټ اخلو، سپیشل لار. اوس ګوره ما ته هغه د ورډ لیکنه دلته راځي، خو په یو آبجیکټ کې به راځي. داسې نه راغله، حتما موږ دلته کومه اشتباه کړې. کاپي به واخلم، دلته به کنټرول آلټ وي واخلم، او دلته به زه دا اوکې کړم. لیکنه راغله، ګوره یو شکل یې واچو، که نه داسې مربع ډبل کلیک مې پرې وکړو، ورډ ته خبره ورسېده. اوس لاندې اکسل له پورته ورډ شو، کوم مشکل دی مثلا کنټرول A واخله، رنګ یې ورته سور کړه، بیرته دې خواته کلیک وکړه، بیرته خبره اکسل ته که نه آبجیکټ ډېر ښه امکان لري. خو اوس دا تاسې کولی شئ دا لیکنه لکه یو شکل غوندې کوچنی کړئ، وړکی کړئ، هغه شکل یې ورته یو بلې خواته یوسئ، عین یو شکل خو لیکنه ده. دې ته ورډ ډاکومنټ آبجیکټ ویل کېږي. زه وایم نه، دا لیکنه خو ډېره زیات ځای نیولی، ډېره ساحه یې نیولې، یا محرمه لیکنه ده، هر څوک یې ویني، دا ما ته په یو شکل کې واچوه چې شکل ته لیکنه ویل کېږي. نو دغه اول ټیک مارکس ته فعاله کې دلته ورسره لیکلي وای د آیکن په شکل یې وښیه. خو که دا لاندې فعاله وي بیا دغه آیکن ګورئ کار څنګه کوي، نه کوي. بالې اوس ګوره که دا واخلې بیا هغه آیکن کار نه کوي، نو دا ټیک مارک به ته ولګوې، بس ډسپلې آیکن به واخلې. څنګه آیکن غواړې؟ زه ورته ما ته داسې اول آیکن راکړه. لاندې څه ورته ولیکم؟ مثلا ته ورته ولیکه چې د کارمندانو قراردادونه خو په ورډ کې لیکل کېږي،
نو دلته ډیټابیس دلته د قراردادونو او بغل کې ورسره پراته دي که یو نفر راشي چې کارمندانو سره د قرارداد دا 1000 روپۍ معاش لري ولې معاش لري بس ورته دلته په قرارداد کې موږ سره لیکلي ډبل کلیک وکړه خبره ورته څونه ښه امکانات یې ورکړي نو دلته تاسې هغه کومې لیکنې چې لرئ یا کوم لیکلي فایلونه چې لرئ په اکسل کې خلک لیکنه نه کوي اکسل د حساب او د محاسبې لپاره پروګرام نو که تاسې لیکنه غواړئ بیا لیکنه په بل پروګرام کې وکړئ او دلته د آیکن په شکل سره ورسره واچوئ چې وروره که څه کوم مشکل جوړاوه ته به کلیک وکړئ انشاءالله مشکل نشته بل ما ته وایي لیکنه ما ته جوړه کړې د پکچر یا د تصویر په شکل دا تصویر اوس که ډبل کلیک کوئ کټ څه کوئ په دې کې څوک تغیرات هم نشي راوستلی ایډیټ هم نشي کولی او تصویر غوندې ته یو فریم یو چوکاټ یو سټایل هم کولی شي انشاءالله مشکل به نه وي نو بله موضوع چې ده HTML لیکنه ما ته واچوه په کوم شکل سره HTML شکل سره HTML مخکې ما تشریح کړی په ورډ کې H ژبه لکه C پښتو ده که نه HTML دا کلمې دي H معنا هایپر T معنا ټیکسټ M معنا مارک اپ L معنا لانګویج هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج دا پاس کلمات دي مخففات صحیح ده اوس دا HTML کومې لیکنې دي هغه لیکنې دي چې ټول انټرنیټي سایټونه یا ویب پیجونه په دې باندې جوړېږي ټول سایټونه په HTML جوړېږي او HTML همیشه شی لري لینک لري لینک چې کلیک پې وکړې بل ځای ته دې ورسوي هغه ته HTML لیکنې ویل کېږي HTML لیکنې اوس خبره دا شی ده چې موږ دلته ځو فرض که زه به یو خبر ته وکړم تاسو ته فقط زه دا ډیلیټ کړم یو ځل د انټرنیټ برخه خلاصه شي دلته مثلا زه ولیکم چې مایکروسافټ ورډ په انټرنیټ کې دا شی ما ولیکل صحیح ده HTML موږ ولې کاروو ښه زه خبر ته وکړم دلته ما یو متن لیکلی که نه اوس یو نفر وایي دا دې له څه شي نه لیکلی زه ورته وایم دا له پلاني سایټ نه له پلاني سایټ نه له پلاني سایټ نه ما دا راخیستی ده صحیح ده دا ما راخیستلی هغه جنه دی وایي دا تا له ځانه لیکلی دا تا کله راخیستی اوس زه غواړم له انټرنیټ نه معلومات په داسې شکل سره راکاپي کړم چې لینکونه یې ورسره راکاپي شي که چا باور نه کوو دلته به کلیک پې وکړي هلته به یې ورسوي یو مؤخذ ده یو منبع ده که نه نو اوس که زه غواړم چې مثلا دا معلومات زه راواخلم مثلا زه به لاندې راسم دا معلومات به زه راواخلم مثلا چې یو څه اسانه معلومات دي دا مایکروسافټ کمپنۍ دا معلومات دي صحیح ده اوس به دا معلومات زه داسې انتخاب کړم فکر کوم ټول انتخاب شو د دې ځای نه مې داسې بیرته شاته ګرځم چې دومره زیات معلومات نه وي یو څه معلومات کم شي مثلا دومره معلومات به زه انتخاب دا څومره زیات کلیک وکړئ خبره ټول انتخاب ته ولاړ شي دلته ګوره زه فقط دومره ساحه انتخابوم ښایي کلیک به وکړم په دې دلته لیکلي کاپي کاپي چې دې واخیستله اوس که دلته ته راشې پیسټ سپیشل کې تیار HTML انتخاب شي خپله انتخاب اوس که زه دا اوکې کړم اوس ته ورته وګوره دا لینکونه یې ګوره ټول ورسره راواخیستل دا لینکونه یې څنګه څه ټول یې راواخیستل دا ګوره هغه معلومات یې هم راواخیستل اوس که ته په دې مثلا څوک باور نه کړه په دې به یو کلیک کوي کمپیوټر مې ډېر سلو ده خو مقصد پیدا کوي هلته رسېږي اوس زه ورته هم نه وروره داسې کار وکړه دا HTML مه راخله یونیکوډ ټیکسټ HTML ساده لیکنې ته بدل کړه بس وکې که ورته ساده شي په دې ته بار بار کلیک کوي هلته دې نه رسېږي که نه نو دا HTML استعمال تاسې کولی شئ دا څنګه کوئ راواخلئ او استفاده ورڅخه وکړئ ګټه ورڅخه واخلئ انشاءالله ګوره دغه تصویر لا لینک درلود چې کلیک مې پې وکړل د خبره ورسېده ګوره دلته یې راورسوله صحیح ده نو انشاءالله واضح شوله نو زه بس دا ډیلیټ کوم
نو بیرته ورډ ته ځم دا به کنټرول سی کوم بیرته بدل ته راسم کنټرول الټ وی په ایچ ټی ایم ال ان شاء الله تاسو سره خلاص یونیکوډ ټیکس هم سره خلاص وي ایچ ټی ایم ال ساده حالت تړي او ټیکس به د حالت تړي لکه په ورډ کې لیکل شوی بخي ساده کوي الته خو هغه لینکونه پریکسو خو د سې لینک شکلونه وو کنه د تقسیم منځي و خو د ټیکس به د سکه لکه د په ورډ کې یا په ایکسل کې نو دا مو خارجي سپیشل وډیر اسانه وډیر ساده وډیر ابتدایي اول په یو شکل کې چې آیکن کې مچ ولا سي تصویر بدلي هغه لینکونه را کاپی کول سره کنه او د لاندې چې دا لینکونه په ساده حالت واړه او دا بیا بيخي عادي حالت ته واړه ان شاء الله مشکل بنئ یو بل موجوده د خاطر ستروس موږ کار کوو پیسټ د خو موږ پیسټ څنګه لرو پیسټ لینک هم لرو صحیح ده اوس کله مثال په توګه له ورډ نه زدا معلومات را کاپی کما دلته ځلاندې دا واچوم د پیسټ لینک په شکل سره نو زه بدلته د پیسټ لینک واخم وکړم اوس معلومات رالل خو لینک یا تماسم سره لري اوس کدا معلومات تور رنگ لري که زه راسم دلته زدا کنټرول کما سور رنگ ورته ورکم او زه ایکسل دراسم ګوره یو څه وخت گزاره وکړه اوس بل څنګه کیږي سور رنگ ته بدلیږي دا سينه سو بدل زبالته دا انټرنیټ باندې کوم ځکه کمپیوټر یو څه مصروف راځي ځکه ورسره تغیرات راځي نو زه به یو بل تغیرات راولم لاندې بل لاینونو ورکم اوس راسو ګوره خپل راځي کنه لینک شکل لري نو کولای شي لینک شکل هم تاسو دلته واچو یا وس فرار څه ان شاء الله به دې کې مشکل نشته هیڅ اوس راسي داخلي پیسټ سپیشل دا خارجي وو چې له خارج نه موږ دلته یو شی څنګه کول راوړل او کارم به کوو دلته به زه راسم ولیکم ټوټل دا معاشات څه دي څو دي ټول معاشات څومره دي نو دلته به زه راسم دا به څنګه کوم راجم کم 15000 معاشات 15000 اوس کله 1000 روپۍ معاش زه 2000 ته بدل کم معاشات ټول څو دي 25000 اوس بدلته د فارمټ پوینټر واخم د چوکاټ نه لګي چوکاټ مې ورته راکاپي فارمټ پوینټر کنه ما درته ویل دا ډیزاین نه کوي اوس به دا معلومات ټول انتخاب کی کاپي به کی دلته به ودرېږي اوس سپیشل په خاص طریقو راک اول کړي آل دا معنا کده د ډیزاین یو هغه راک رنگ هغه راک سټایل هغه راک فرمول هغه راک لیکنه یعنی فرق نه لري هیڅ فرق نه لري ګوره د 20000 معاش د 15000 بزن 9000 ته بدل تغییر کوي ډیزاین او سټایل او ټول برخه ته څنګه کوي یو کاپي دغه ته ویل کی آل څه ورته ویل کی آل ورته ویل کی زه برته معلومات را کاپي کما سپیشل بر اخلاص کما ما ته فارمولا راک فارمولا څه معنا بل اسانه مثال ته جوړ کړم دته موږ لرو یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس دلته موږ چې لرو 22 23 44 55 واویا اوس مساوي اس یو ام را جمع کا دا دواړه سره جمع کا څو کی اوس دلته بم اس یو ام لیک نه میلې کا بس قدره کاپی په د لاندې خانو کې زه غواړم دې هغه شی کاپی سي فرموله کاپی سي دا نورم را جمع سي ورته فارمولا راکړه بس وکي ګوره فارمولا رااله کنه نو تاسو فارمولا را کاپی کولای شئ نو فارمولا کا واخلې فارمولا زه ورته نه ویلیو راک په سپیشل کې کدا کاپی کې یو بل موضوع ده یغه ته ویلیو ویل ګور لا فارمولې نور څه ویلیو لیکل ویلیو څه شوی ویلیو ارزښت وای دا درې دې شی ارزښت دا دوه وشتم یو ارزښت دا یو لسم ار عدد دلته یو ارزښت هغه ته ویلیو ویل کی دا ویلیو دا ویلیو دا ویلیو دا یو ته ویلیو ویل کی زورته مې د شات کوم فرمول پروت هغه معنی ده پکار خو دې دا درې دې شمه پکار درې دې شمه پکار نو دا به کاپی واخلې دلته به زه راسم کنټرول ټی به زه واخلم او ویلیو به واخلم بس دا به وکي کوم څه خو دې درې دې شران سره جمع نسول ارزښت راغی او مخکې سو دې شاته فرمول راغی ویلیو نه راغله نو زه برته پیسټ سپیشل تر راځم له ویلیو نو وروسته موږ لرو فارمټ سټایل ته ویل کی اوس یو نفر وای ولادت یو کار د سیده جدول تا ټول په انګلیش جوړ کړی په پښتو باندې جوړ کړی کنه اوس د ما سټایل په کار ده دا به زه را کاپی کوم زغه نقشه غواړم نو فارمټ به راوخی وکي به خالی جدول نه ډیر اسانه دلته ولیکم نوم دلته څه ولیکم دلته به ولیکي څه به ولیکي معاش به ولیکي او دلته به څه ولیکي وظیفه به ولیکي صحیح ده کمپیوټر دونه سلو ده نو پیتی سو وظیفه صحیح ده اوس دلته مثلا دلته نوم ورته ولیکه خان ده بیا جان ده بیا شهر کمال ده بیا مثلا جلال ده بیا مثلا کمال خان ده بیا له غوړسته مثلا ټوټل ده مجموعه به زور ده ولیکم ګوره څونه اسانه موږ ته تیار هغه چوکاټ سیستم جوړ ده فقط هغه پښتو دریم کې اضافه
صحیح ده. نو زه بیا راځم یو ځل بیا کاپي کوم او بلې برخې ته ځو. بلې برخې ته ځان داخلوو. دلته له فارمټ نه وروسته کومنټس لیکلی. کومنټ یعنې نظرونه. دغه ډاکټر باندې یو نفر راغلی کمنټس یې ورکړی. په دې باندې به ودرېږي پاس ریویو ټیب لیکلی. دلته لیکلي نیو کومنټ. مثلا زه ورته لیکم چې this is فرض که this is good job. دا یو ډېره ښه وظیفه ده. مثلا and this job مثلا زه ورته لیکم چې start مثلا 8 am. مثلا دا وظیفه شروع کېږي په څو بجو باندې؟ په 8 بجو. دلته هم یو کومنټ څوک ورکوي. شفټ به ونیسي F2 د کومنټ شارټکټ شفټ F2. نو دغه پورته بټن نه دی F لیکلی بیا یو له بغل لیکلی F1 F2 تر F12 پورې شفټ F2. اوس داسې مو ولیکل. نو دلته به زه دلته یو کومنټ ورکړم. اوس یو نفر وایي په دغه جدول کې چا هغه نظریات ورکړي هغه یې ما په کار دي. نور مې هېڅ شی نه دي په کار. نه معلومات غواړم نه فورموله غواړم هغه نظریه غواړم. بس کاپي به واخلې. کاپي چې د کله واخیستله دې خوا ته به ته ورته وایې چې وروره کومنټونه راکړه. نور په هېڅ شي دې هم کار نه لرم. ګوره یو په دې ښه نه کومنټ به دا در واخله یو په دې که نه نور هېڅ شی هم څنګه سو کاپي نه سو. انشاءالله مشکل خو نشته. معلومات به کاپي کوم کنټرول الټ وي سپیشل به راخلاص کړي. ویلیډیشن راکړه. ویلیډیشن پوهېږي چې څه وایي؟ بندیز ته بندیز. مثلا دلته عمر لیکم. زه ورته په دې شرکت یا کمپنۍ کې هغه کسان وظیفه کولی شي چې راتلی شي عمر زیات نه وي 80 پورته نه وي. دوه په منځ کې به یې دا عمر وي. مثلا نه 50 کاله دا کار کولی شي انتر دی. اوس به نو یو کار وکړو. دلته خو اوس یو نفر 122 کلن هم لیکلی شي که نه 12 کلن هم لیکلی شي. البته 12 کلن کوم دغه شرط نشته. اوس ویلیډیشن به ته دلته څنګه لګوې؟ دا عریضه کې دلته د پاس ډیټا ټیب لیکلی. دلته لیکلي ډیټا ویلیډیشن. نو دلته زه په نمبر باندې ویلیډیشن لګوم. ټول نمبرونه او د ټولو نمبرونو په منځ کې په 2 د 2 ده که نه ده؟ د 2 د 2 په منځ کې ده. دلته به ته بټوین واخلې. بټوین یعنې په منځ کې وایي. نو کم عدد د څومره؟ زه ورته تر 18 باید کم نه وي او لوړ عدد د څومره؟ تر 80 باید پورته نه وي دا نفر. اوس دا به وکېږي. اوس ګوره که 12 لیکې تا ته وایي ته اجازه نه لرې چې د وظیفه وکړي. که 80 ولیکم ته اجازه نه لرې که نه. اوس یو نفر وایي دلته دغه ما شرط په کار ده. دا را کاپي که مخ خو د پیسټ خبره کوله. دا را کاپي که زه ورته وایم ښه نو دا کنټرول C کاپي واخله. دلته بیا ته انتخاب کې. خو که زه یو ځل دا پیسټ نه کړم دلته خو زه نه نوي عمر هم لیکلی شم. ته ګوره شرط نشته. نو زه به دا انتخاب کوم. دا به دلته انتخاب کوم. زه ورته نور مې هېڅ شی نه دی په کار. پکار دا بندیز مې په کار ده. دلته چې دغه را کاپي کوي ویلیډیشن. اوس دلته ولګېد. اوس که ته 12 لیکې دلته هم ته اجازه اسانه ساده خبره. انشاءالله تعالی مشکل به نه وي بیخي. نو دا یې موږ ته چې د ویلیډیشن موضوع شوه چې موږ تشریحات ورکړو استفاده مو وکړو. بله موضوع چې شی ده ویلیډیشن نه لاندې بس بیا که یې ووایم ما دا خوښه ده چې تاسو خوښه دغه نه خلاصه نه ډېر دی نه یو دقیقې بعد انشاءالله راتلونکي درس کې به دا برخه بیا د فونټ سره ووایي. هغه اسانه ده دغه هم اسانه ده. لوړ کم څه چې به لږ ډېر درس پوښتنه خو څوک نه لري.